अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولري। زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د یو اتاقه کور د ویرینګ او ډایګرام پر رابطه باندې دا چې تاسو څنګه کولای شئ د خپل یو اتاقه کور ویرینګ انسټالیشن د برق په خپل وکړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم سره د ویرینګ او ډایګرام طریقې سره. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو راځو دوستانو سنگل روم هاوس ویرینګ ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. اول بعد الکتریکل فول یعنی برقی پایات څخه 2 کوره پاور کیبل د ترانسمیشن لپاره د کور سنگل پیز انرژي مصرف میټر ته نصب او کنیکشن کوو او د دې پاور کیبل سیز باید د 15 نه تر 10 ملي ایم ایم ویره پورې وي. او دوستانو کله چې مونږه سنگل انرژي مصرف میټر ته دا دواړه لینونه نصب او کنیکشن کوو نو فاز دوستانو اول پینټ ته نصب او کنیکشن کوو او نیوټرل دوستانو دریم پینټ ته نصب او کنیکشن کوو. دوهم راځو د انرژي مصرف میټر څخه نیوټرل ویر مین ام سی بی دو پازه بریکر یو هول سره نصب او کنیکشن کوو. دریم راځو د انرژي مصرف میټر څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر د فیوز د یو هول سره نصب او کنیکشن کوو. څلورم د فیوز د دویم هول څخه فاز ویر د مین ام سی بی بریکر دوهم هول سره نصب او کنیکشن کوو. او دا دواړه ویرونه چې د انرژي مصرف میټر څخه منګه فیوز ته او د فیوز نه منګه ام سی بی دو پازا مین بریکر ته نصب کړی دي. د دې دواړو ویرونو سیز باید 4 ایم ایم وي یعنی 4 ملي وي. پنځم د دو پازا مین ام سی بی بریکر د آوټپوټ هول څخه نیوټرل ویر د اتاق فرعي بورډ ته نصب او کنیکشن کوو. شپږم د دو پازا ام سی بی مین بریکر د آوټ دویم هول څخه فاز ویر د اتاق د سنگل فیز ام سی بی بریکر د یو هول سره نصب او کنیکشن کوو. اوم د اتاق د سنگل فیز ام سی بی بریکر د دوهم هول څخه فاز ویر فرعي بورډ د اتاق ته نصب او کنیکشن کوو. او هغه ویرونه چې د دفازا ام سی بی مین بریکر څخه د اتاق سنگل پیز بریکر ته او د سنگل پیز بریکر څخه د اتاق فرعي بورډ ته نصب او کنیکشن شوی د دې سیز باید 2 ایم ایم وي یعنی دا د 2 ملي ویر سره مساوي وي. او د هم او لسم نمبر کې راځو دوستانو د اتاق د فرعي بورډ څخه فاز او نیوټرل یعنی ګرم او یخ بلپ او پکی دواړو ته نصب او کنیکشن کوو. او د دې د دواړو د ویر سیز باید د 1 ایم ایم سره مساوي وي یعنی د 1 ملي ویر سره مساوي وي. دوستانو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ د یو اتاقه کور ویرینګ او فټینګ وکړئ. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.